خرازو نیو ډاکومنت او په نیو ډاکومنت کې موږ سره څه موجود دي په دې ریکټینګل ټولز کې موږ څه کړو کارم کړو صحیح ده نو په ریکټینګل ټول ته د ما ویل موږ سایز هم غستلې شو هر څه پې کولې شو دې نه راونډینګ کولې شو دې نه د یو طرف راونډینګ کولې شو دې نه بل سایډ راونډینګ کولې شو چې کله دا خلف لګېدلې وي نو که تا یو سیز راونډ کو لکه مطلب زه ورته ورکوم چې 0.25 دا راونډ کا دلته راشي زه ورته یم چې دا به 1 کمه څه کمه 1 راونډ نو څلور طرفونو ته به راونډینګ کېږي صحیح ده او که خلف نه لګېدلې نو دا به کم طرفونو ته راونډینګ کېږي ورته یم چې 2 نو دلته به راشم زه به څه ولیکم چې 2 انچز ماله څه کا راونډ وکړه خو راونډ څنګه کې داسې د یو طرفه به کېږي صحیح ده په دې کلیک وکړه او 2 دلته که راته داسې نو څو راونډه شو 2 سایډه نو چې خلف لګېدلې بیا به څه کوي څلور سایډونه به څه کېږي راونډ کېږي او دا مو سره د دې آبجیکټ آوټلاین ښایي لکه F12 نه چې موږ آوټلاین څنګه راوستلی شو دغسې آوټلاین موږ دې نه راوستلی شو پوه شوې پې د F12 نه چې څنګه آوټلاین راوستلی شو دې نه څه کولی شو همدغسې آوټلاین راوستلی شو دې کې ټکس فلو ده موږ سره ټکس رایټ دی موږ سره دا موږ وایو چې دې کار موږ سره څه دی دلته که تاسو راشئ دې کې اوس تغییر کېږي که نه داسې شیپ ټول باندې تغییر راځي نو چې کله کنورټ ټو کرف شو بیا په دې کرف کېږي نه کوي کار نه کوي ښه کنورټ ټو کرف چې کله واوښتلو دې ته کرف ته واوښتلو بیا پې کرف نه موږ د سایډونو نشو کولی د سایډ کرف بیا په دې موږ نشو کولی بیا چې کوم د کرف ټول په ذریعه به یې کوو ښه دلته به پوینټ لګو ډبل کلیک به کوو دې ځای کې دلته به هم کلیک کوو دلته به هم کلیک کوو صحیح ده او دغه پوینټ به موږ څه کوو ډیلیټ کوو او بیا به کرف کوو داسې ښه چې کله کنورټ ټو کرف ته شو بیا ته نشي کولی څه کولی شي نه شي کولی صحیح ده بل موږ سره موجود په دې کې شی دی 3D پوینټ ریکټینګل دی موږ سره مطلب دا د ستا د خپلې خوښې ریکټینګل دی زه وایم چې د دې نه واله دا لاین داسې ریکټینګل راته راواله دې ته وایي 3D پوینټ ریکټینګل ټول صحیح ده پروجیکټ کې به ټول وایو بیا صحیح ده د دې موږ سره همدغه پسې پراپرټي ده چې څنګه ده د دې موږ سره د دغسې پراپرټي موږ سره د دې موجود ده په دې ریکټینګل باندې پوه شئ ریکټینګل باندې موږ ټول اخبار سایز که خلو د کتاب سایز خلو ټول په ریکټینګل لرو او موږ وایو په صفحې سایز موږ سره دلته په دې سنټر باندې ریکټینګل پکار دی نو ډبل کلیک پې وکړه یو ریکټینګل یې تاله څه کړلو داسې درکړو دله صحیح ده دلته به ته راشي شفټ ونیسه او داسې وړوکی کړه دې نه کاپي اخلي شفټ سره او بارډر ولا څه کلګه غټې کوله داسې صحیح ده دې ته کم کلر ورکې رائټ کلیک سره بارډر ورکا دې ته کم کلر ورکې رائټ کلیک سره څه وکړه بارډر ورکا یو ډیزاین ته څه کولی شي جوړولی شي شارټکټ یې موږ سره F6 دی څه شی دی موږ سره F6 بل موږ سره شی راځي تاسو سره راځي سرکل الیپس څه شی راځي موږ سره الیپس الیپس موږ سره دی په دې موږ څه کولی شو مختلف سرکل داسې جوړولی شو څه کولی شو سرکل په جوړولې شو صحیح شو مختلف ډیزاین په جوړولې شو فار ایگزامپل زما کم ډیزاین پکار دی زما داسې یو ډیزاین پکار دی ګورولا فار ایگزامپل زه اخلم دا ډیزاین می پکار دی دا می پکار دی کنه یا زما یو پکچر ته ډیزاین پکار دی ګورولا زه بل څه کما دا داسې کرف پای کم داسې او دا بعد پوینټ څه کما دیز نه بیراړم دیزی کې به ولا کوم صحیح ده کنه دا پوینټ پس کما دلته به ولا کوم یا بعد څه کما رائټ کلیک سره او داسې کاپی نه په واخلم صحیح ده کنه موږ به مختلف ډیزاینونه څه کولی شو جوړولی شو فار ایگزامپل زه یو ډبې جوړوم اوس ها دلته زه چې کله راشم فار ایگزامپل ما دا واغستلو صحیح ده او د دې نه وروسته مې څه وکړله د دې نه مې یو کاپي ځان ته داسې بره واغستله خوا مې وستله او بیا څه ته لاړله ما دا مې شیفټ سره غټ کړو څه سره مې غټ کړو شیفټ سره مې داسې غټ کړو غټ مې کړو که نه داسې مختلف ډیزاین پې زه کوم داسې اوس ګوروله فار ایگزامپل زه دلته راغلم داسې ډیزاین مې واغستو صحیح شوله هلته زه راځم شیپ ټول ته دغه شیپ ټول څه کوم دلته دیزي کې داسې راوړم را مې وستو دا شیپ ټول څه کوم زه یې دلته راوړم داسې ګوروله داسې مې واغستو صحیح ده او دا مې څه کړلو کرف مې کړو داسې صحیح شوله داسې ګوره یو بالټي ډیزاین زه کوم ها فار ایگزامپل دې نه زه به یو کاپي داسې واخلم صحیح ده او دې ته به څه کلر ورکم فار ایگزامپل ما دا کلر ورکو او دې ته مې څه وکړله داسې کلر مې ورکو دې نه به آوټلاین دې څه کما ختم به کم داسې صحیح ده اوس موږ سره څه ضرورت دی د سرکل ضرورت دی دا سرکل به ته داسې کېږدي دلته او داسې به یې راوړي را دې وستلو
دلته بلاړ شي دا بلګ سکی 12 وی کې داسې بار شو دلته برا شي دا غاړه ته وګوري دا دې سره برابر کې داسې برابر شو دا بس کې دلته برا شي سبای کې برابر وی کې داسې صحیح شولا هل تاسو کدی ته دا کلر ورکړه داسې رائټ کلیک مختلف کار ته غستلې شو مختلف ډیزاینونه د څه کولې شو مونږه غستلې شو فار ایگزامپل ما یو ډیزاین جوړ کړ یو ګل می جوړ کړ داسې فار ایگزامپل د زرا لمه او داسې شیپ ټول کې می واغستو او د زرا لمه دامه واغستلو صحیح ده او پدې کې ما څه وکړل فار ایگزامپل یو ریکټینګل می داسې ډرا کو او د دې ریکټینګل لازم چې دا ما سره شي دلته راشي سرکل صحیح ده هلته بس وکما دلته بس سایز وړو کې کم لگا او دا بس کما لګ وای سکیف کما داسي یا به روټیټ کم داسي روټیټ کا روټیټ شو کنه لګ کوګواله په کېشتا دا لګ سک سکیف کې داسي صحیح ده او زبل تراشم دي د بس سایز کما وړو کې وای کم داسي دا بدل تراوړم اوکې او د دې سایز بس کم لګا غاټ پکم داسي نو دې دا پوینټ پسو کې په سنټر کې وای کې د خودلو دا داسي راوړو سو کا داسي راوړو صحیح ده فار ایگزامپل ما سو کړل داسې طریقې سره سکړلو رامي وستلو دلته کنټرول آر داسې واده غستلو یې ټولو ته سو کا داسې کلر ورکا او دې سنټر ته سو کا داسې کلر ورکا داسې اوکې کا او دلته سو کا رائټ کلیک بارډر ته سکا لری کته نه بارډر لری شوته نه کنه یو ډیزاین تا داسې جوړ کړو صحیح ده دې ته موږ پرون ویلو چې آوټ لاین موږ ویلو کنه ویلو دا آوټ لاین زرا اړه مدي ځکه کېدما سکوما دلته کېدما صحیح ده او دې تر سکوما یو آوټ لاین بارډر زیاتو مداسي زیات مې کو کنه او دا بس کما کرف ته بلار شمه او دا براشم په دې بکلیک وکما دا د ما سره شي شي دا د ما سره لګ داسې راشي او دا د ما سره شي شي داسې دی راشي صحیح شو لګانا او دا بزراشم فار ایگزامپل دې کې به وخت چې ما ګلدانې څنګه جوړ کړم دا څه وته سکی را په وړي داسې صحیح ده فار ایگزامپل دې د زور کوم څنګه کلر ورکې ولا داسې ګری کلر وځول سکما وربا کومه صحیح ده ادا پوینټ سکا دغه ځکه کې دا داسې مثال په تور صحیح ده کته چې ز پانه جوړو مانو پانه تاسو کده دې نه جوړولې شي پین ټول ادا سي واخلا او داسې به سکی وا به اخلي والی غسل داسې البته تاسو کې داس دغه به موږ کار نور کو پروجیکټ کې با کار کو صحیح ده ملته بازار شو فار ایگزامپل دلته ما واغسلا او دا بس کوم ز روټیټ په کوم دا بس د سرا والا ما او دا ما سو کړل داسې شین دغه می والا ورکو صحیح ده او دا څه کومه کنټرول سره دی کاپی اخلم او سې کومه دی ذکر راوړم څه کومه دلته راوړم موږ له ضرورت د څه شي دی وس ضرورت موږ له بدسي د لاین به کم لاین د موږ سره فری هاند ټولز د موږ سره کنه ته دې نه لاین واخله تر دې پورې دا سره راوړه او دې نه لاین واخله تر دې پورې راوړه دا دواړه سکا انتخاب واخله صحیح ده او تلاش سمره بارډر ولا ورکې ضرورت چې تمنا بارډر ولا سکا ورکا ولا او سو کا رائټ کلیک سره دا گرین کلر ورکې او کا رائټ کلیک سره دا ورکې خدا دې لام دی کا کنټرول پیج ډاون کا سکا کنټرول پیج ډاون او دې سو کا رائټ کلیک سره دا سکا دینا لری کا د دینه ما بارډر لري کې دی پانی نه صحیح ده د دینه بارډر لري کا او د دینه مسکا بارډر لري کا فعل مختلف ډیزاینونه په موږ څه کولې شو جوړولې شو په سرکل سره ها کومنګا چرته کې یو کارت خلو کارت دا سي فار ایگزامپل ما کارت واغستو داسي صحیح ده او دا کارت ز ډیزاین کوم فار ایگزامپل ما دلته زرا لمه ډیزاین واغستو داسي او زه کوم دا لک کرف کوم داسي نو څنګه کرف کې زبورته چې دا مال داسي کرف کا او داسکا داسي ما تراوله صحیح ده او د دې نه زه کوم فار ایگزامپل تراله ما د دې نه مې څو کړل یو کاپی می دي داسې واغسل سپین کلر واره غسلا او زه کوم د دې نه یو کاپی ځانته اخلم داسې ها داسې او د دې دا پوینټ دي چې کېده موضوع ته چې دا مال د څه لګرا والا او دا بس څه کی زبر تور کوم چې فار ایگزامپل دا کلر ما ترا کنټرول پیج ډاون صحیح شولا او دا څه کته رائټ کلیک سره دی بارډر سکا لری کا دا غلطه ولا سو کا پکچر ورکا دلته دیږي پکچر د پارم نصر واغستل سرکل راوغستو استعمال ګوره خاص چرته استعمال مون سره دی دلته بازار شمه دا بس کما دې ته یو کلر ورکم فار ایگزامپل دنه به بل کاپی دا سی واخلم او سبا کی د سپین کلر ورکی او بارډر باندې سکی لری به کی او دې دا بسو کی دې ته دا بارډر لګ سکی
غټ پکې داسې ها اب اوس کی اوکې وای کی دا بسنګ بارډر ورکی تاسو فار ایگزامپل ولوګر سمه خپ زبردست ډیزاین په موږ جوړو ایدا کتل ته چتا کې راشي او داسې یو ډیزاین داسې واخله لاندې ها دینه وسکما برابر یو ډیزاین داسې واخله داسې ادا تاسو کا بارے داسې راوړه او دې تکما سي کلر ورکا داسې کلر الته تاسو کا رائټ کلیک سره ته بارډر سکا لری مختلف ډیزاینونه تاسو کولای شئ په دې باندې جوړولای شئ دا موږ سره د سرکل کار دی او سرکل چې کله موږ دلته راوړو تاسو ترا شي سرکل به تاسو سره په ور چې کله تاسو ډرا کوئ دا سیده ناراضي سیده ناراضي او کډرا کوئ نو څلور طرفونه تاسو غټول غواړئ وګوره اوس شیفټ سره به غټوي سره به غټوي شیفټ سره دا څو څلور طرفونه نم غټ شي او سیده راشي نو کنټرول شیفټ ونیسا کنټرول شیفټ ونیسا بیا به څلور طرفونه تاسو سره سګیږي دا غټیږي ورکی کی به تاسو دې سرکل تاسو خپل دغه راځي فلپ ته او هاریزونټل مطلب څه کومه چې ته کېدل درا شو دي کې موږ څه واغستل دا سیمه واغستلو دا لاین موږ واغستلو فار ایگزامپل صحیح دا موږ بلل شو څه ته بلل شو سمارټ فیل ته بلل شو فیل دی ته یو فیل دیتا ورګه صحیح دا تاسو بدل تراشي فار ایگزامپل ما دا واغستو دلته مې څه وکړل دا سیمه واغستو نو تاسو کوو د دین دا فلپ کولای شي څه کولای شي فلیپینګ کولای شي دا ټول انتخاب والا او صحیح کا فلیپینګ کا کلر چینج کولای را چینج کولای شي ټول صحیح دا او وختي جما هغه پیپسي لوګو کتا سو کتلی جوړیږي پی ما جوړا کړی او پس سره جوړا کړی او په سرکل سره جوړا کړی و سرکل خپل دغه راځي تاسو سره پای راځي او بل تاسو سره راځي آرک مطلب دا دی که زه یو خط لیکم او داسې ګول لاړم نو زه پکې څه کوم دا سټایل اخلم صحیح ده دا سټایل چې کلم ما واغستلو زه به دا پوینټ څه کوم دا دومره به راوړم دومره او دې باندې زما اوس ټیکس پکار دي څه پکار دي ټیکس دا به تاسو څه کوي دا به تاسو داسې روټیټ کوي روټیټ نو دې د پاسه اوس تاسو خپل ټیکس راوستلی شي څنګه به راوړو تاسو ګورئ ولا ها چې کله موږ ګول ټیکس راوړو څنګه راوړو په دې ټیکس راوستل غواړم نو تاسو په دغه ځی پوینټ باندې کلیک وکړئ سبا وکړئ هغه ټیکس ټول موږ واغستو په دغه پوینټ په کلیک وکړئ په دې ځی تاسو سره دغه کرف نه خاطر کوي درکې کنه نو تاسو په دې کلیک وکړئ چې کله کلیک پیولې کو تاسو په کې سلی کنه کول غواړئ دا به دې د پاسه داسې راځي اسانه صحیح ده کنه که پښتو لیکي که عربي لیکي که هر څه لیکي دا وسه کیږي دا نه د پاسه به تاسو سره سګيږي دا راځي به تاسو سره ورسې دی پی دا څه خل دی په دې کې به موږ لوګوګانی جوړو مختلف سيزونه په کې سکو جوړو به صحیح ده تاسو سره شي راځي پای نو مطلب دا څومره راوستل غواړي چې کله دا شي شي پای راشي تاسو سره دا سينو دا څومره راوستل غواړي ډېر راوستل غواړي لږ راوستل غواړي تاسو کولای شي دا ټول راوستل شي صحیح ده بل تاسو سره درکړي چینج ډایریکشن دی ډایریکشن چینج کولای شي داسې صحیح ده او تاسو کولای شي دیتا یو کال ټیکس ورکول دا ورکول شي آوټ لاین څه کولای شي یو آوټ لاین تاسو کولای شي دیتا ورکول شي بل تاسو سره بدی کې موجود دی پولیګان ټولز پولیګان باندې مونږ سره کار ډېر دی صحیح ده چې څومره دغه ګولان ملان سيزونه ته ګوري دا ټول په سر راځي پولیګان ټول سره راځي دا بدل به سبا وکم صحیح ده کوزه دلو کوم خا پولیګان ټول مونږ سره راځي ګوره تاسو مختلف شیپ جوړوي که تاسو چې سٹار جوړو ما نو تاسو بل تراشي دا پوینټونه وسه کوي سالور به کوي درې به کوي دا ګورولا نو تاسو چې سٹار جوړو نو تاسو برا شي دغه واخلې داسې واخلې سٹار دی جوړ صحیح ده کنه داسې موږ په سره وکړل پولیګان ټول سره کزم چې زه یو بیک گراوند جوړم مطلب دې د پاره یو بیک گراوند جوړم چې زه سبو کوم دې کې یو بیک گراوند واچوم فار ایگزامپل ما سره دا سپین بیک گراوند دی او پولیګان د اعظم او دا شیپ دی ما سره نو تاسو بسو کوي یو پوینټ بل زیات کوي نو دا شیپ دې لدر کو کدارې نه کو دلا درې کو دلا کنه نو زه وایم چې دې تماته یو آوټ لاین راکا څنګه آوټ لاین دا سي آوټ لاین راکا ماته داس درې کو دلا تاسو بسو کې دا بل ګورو کې داسې او دې نه سو اخلي دلته کاپی وته والے او کنټرول آر سره بدل سکي ریپیټ وای کوي ریپیټ شو کنه دا وسه کم زلک سایز وسه کما
کم به کم او دغه پوینټ دا بر واخلې کنټرول سره به ونی سي داسې به کېک دی دلته کاپی دی واغستل شولا ضرورت چې دا مال سکه دلته راواله صحیح ده دلته وتا سو کې دینه ما کاپی داسې واخلې کنټرول سره به نه اخلې کنټرول به ونی سي دا باندې راخته کوي داسې رائټ کلیک او دا وسه کې ریپیټ کوي داسې ریپیټ شو کنه دلته بسو کوي دې ته بسو کما یو ډیزاین داسې ورکم او دا بس کې پاور کلیپ پای کې دې کې به واچوي ګوره تاسو بیک ګراوند هم جوړوي شي څه کولای شي یو بیک ګراوند هم جوړولای شي ها یو بیک ګراوند دا ته چې لګي وړو کې دا څه ها شیفټ سره ونیسا او دا سه لګوړو کې ها او دلته څه کا لګي راځه دا څه اوکې ګوره یو بیک ګراوند ما جوړ کړم دې دا کم کلر ته ورکواله ګوره دا په هر یو بیک ګراوند کې تاثیر راځي داسې صحیح ده کنه کتا سوې چې یو شیپ جوړوم یو ډیزاین جوړوم یو ګلمل جوړوم تاسو کولای شئ دا به تاسو راواخلئ ډریګ به کې داسي او تاسو به پوینټونه ولګوي دلته ډیر زیات ولګیدل کنه پوینټ او دا پوینټ راواخل دلته کې داسي ها کنټرول سره ونی سداسي تاسو وګورئ دلته تاسو سره هر یو ډیزاین راتلی هر یو ډیزاین تاسو اکثره کتلی چې تاسو مونږه پکې داخلي جاری دي کې شی پکې لیکي او کنه داسې نو هغه داسې کړي وي داسې راغلي وي کنه او به څه کړي وي د سکیپ کړي وي داسې او د زیات کلر کړي دي کې لیکنه کړي کړه کنه موږ سره دا څه ډیزاین په دې کې جوړي نو تاسو باندې راشي دي کې بل پوینټونه څه کوي زیات پکې پوینټ زیات شو کنه دغه ونی سي او د دې نه ونی سي داسې اوس خپل ته شکل راشم دلته راځي دومره کنه دومره زه د دې نه ونی سو داسې تاو کوي داسې صحیح کوي تاوي کې داسې دا پوینټونه څه تراوړي دا پوینټونه به تاسو دلته راوړي رام وستل ته تاسو کې یو کلر داسې ور کوي دا کلر زور کوم ولا دا او بارډر ته ریموو کوي مختلف فلاور ګل هر څه جوړول شو ډیزاین ډېر زیات ډیزاینونه په دې باندې موږ څه کوو جوړو که تاسو وایئ چې زه په دې کې عکسونه راوستل غواړم یو ډیزاین راوستل غواړم باید عکس راشي د کس معلومات راشي نو په دې کلیک وکړئ داسې که تاسو خیال کړئ ما یو بینر دلته جوړ کړی دی دا بینر نو دغه بینر ما په اندې باندې راوستی تاسو دا وګورئ دا کوم یو دی پولیګان ټولز سو پوینټ دی یو دوه درې څلور پنځه شپږ پوینټ دی هغې ته مې بارډر ورکړی دا اوس وګوره پولیګان ټول ما دلته کار اخیستی دی خیال دی که نه تاسو وګورئ دا بارډر ما اخیستی وله نو دا پولیګان ټول خو موږ سره څه دغه نه دی تاسو وګورئ انداسیز ما جوړ کړی دا یو دا دی که نه دا بینر څنګه جوړ شوی دغسې جوړ شوی دی تاسو به راشئ پولیګان ټول څو پوینټ دي موږ سره څو دانې دي اوس پنځه دا به څو کوي شپږ به کوي او دا تاسو سره بینر دی مطلب داسې او دې نه تاسو څه واخلئ دلته یو کاپي دې واخلئ واغوستله او دلته به دله شله پوینټ ټول به دلته ولګئ ډبل کلیک سره او دا به څه کي داسې به راولي او دلته څه وکړه دلته کلر ورکړه او دا دلته څه کړه دا دیز کې کېده دلته پکچر راواخله داسې ښه واده غستو دې د پاسه کداسي دې د بارډر ورکه بارډر ولا ورکه کوم سي بارډر ولا ورکه زول ورکوم چې دومره بارډر ولا سکا ورکه ولا داسي صحیح ده داسي F12 صحیح ده او دې داسي کلر ورکه داسي صحیح ده او هغه کې چې کوم سره شیپ موجودو مونږ راوند کړیو او خطونه پکې کړیو داسي واخله داسي واده غستلو داسي او کنټرول سره دې کاپی نه واخله واده غستو داسي او داسې کنټرول جی کوي او پدې کې سکا پاور کلیپ کا پاور کلیپ شو دلته راشه ډیزاین واخله سی ګورولا ګورو کې کداسي او دې کې سلیکن کې ولې او کداسي ها اس پاور کلیپ تبا پکې سو کې زبدل دا بینر واچوم دا پکې جوړ کا سوګه دا بینر دا می چې دل څنګه کړي دا بینر به کې ته مکمل جوړ کی دا لیک دا ډیزاین می څنګه ور کړي دا می دل ټول کړي ها ډیزاین چې ما کوم ور کړي کنه دا می دل ټول کړي دا بینر به کې د خالی جوړ کی صحیح ده چې دا په کومه طریقه دا بینر منګه جوړو پدې کې صحیح ده یا نور ټولز بدل سبا